نو د معراج واقعا په لسم کال د نبوت د نبی علیه السلام باندې میاش د رجب وا او 28مه شپه وه چې دا راغلې وه. به هر حال اختلاف د علماو پکې شته دی، خو راجح قول مې درته ذکر کو. جګړو ته پکې ضرورت نشته، کو چا بل تاریخ ذکر کو نو جګړه به پکې ځکه نه که چې نور روایات پکې هم شته دی. خو راجح قول دا دی چې لسم کال د نبوت و د نبی علیه السلام او د رجب میاشت وه او 28مه شپه وه چې په دې کې د معراج واقعه راغلې ده. راجح قول دا دی. نبی علیه السلام د خپلې د تره لور ام هانی رضی الله تعالی عنها په کور کې ودو. د ام هانی د علی رضی الله تعالی عنه خور ده. نبی علیه السلام د دې په کور کې ودو او داسې یو غړبوجن غونته حالت کې و، یعنی نه پوره ودو او نه ویښ و چې په دې حالت کې نبی علیه السلام و بره چت سوری شو او جبریل علیه السلام د بره چت د طرفه راغی. چت سوری شو، د چت د طرفه جبریل علیه السلام راکوش. چت سوری شو، نه خاورې راوغورځېدې ښکته، نه لرګي راوغورځېدل ښکته، بس چت داسې سوری شو، جبریل علیه السلام پکې راکوش شو، چت بند شو. اوس دا خبره چې دا جبریل علیه السلام په چت باندې ولې راکوش شو د کوټه کې د برې نه، علماء لیکي دي کې یو اشاره وه. اشاره دا وه چې څنګه زه د برې د طرفه رالم ستا سفر هم برې طرف ته دی، او دې طرف ته اشاره وه چې څنګه ما ته الله دا کوټه دا چت کولاو کو، دغه شانتې الله به تا ته اوس د اسمانونو دروازې کولاوي. دې طرف ته اشاره وه. نو جبریل علیه السلام د کوټې د طرفه په چت کې راکوش شو نبی علیه السلام خواله، او نبی علیه السلام یې راویښ کو. او نبی علیه السلام خو جبریل علیه السلام پیژندو، بار بار به خواله راتو. نبی علیه السلام ته وفرمایل د الله محبوبه زه چې ځو. بیا روتل د کوټې نه په دروازه باندې جبریل السلام راکوش شو، بری د چت نه روتل د کوټې په دروازه. او د معراج د واقع دومره زر شوي ده که نه چې روایاتو کې راځي وی نبی علیه السلام چې د کمې بسترې نه پاسېدلی واپس چې هغې بسترې له راغې هغه شانتې ګرمه وه، لا یخه شوې نه وه. او د دې دروازې ته دا کم زنځیر نه پروتو، دروازه چې د خلک لټکي دا زنځیر، وی دا نبی علیه السلام د دروازې د کولاولو سره چې دا زنځیر داسې اوړکېد که نه چې نبی علیه السلام واپس راغی هغه زنځیر لاړه کېدو. دا دومره زر واقع شوی وه. نو د کوټې په دروازه باندې رووتل، جبریل علیه السلام ورسره ملګری دی او رالو بیت الله شریف ته، او حتیم ته رالو. نبی علیه السلام ته ویل په دې حتیم کې ته آرام وکړه. دا حتیم نه دی، دا د بیت الله شریف نه ګیر چاپېره هغه داسې لږ غونته کې دیوال چې دی هغې ته حتیم ویلی شي. اصل کې د ام هانی دا کور چې دی دا بالکل د بیت الله شریف سره نږدې و، بالکل د باب عبدالعزیز او د باب فهد په دې منځ کې دغلته یو ځای دی، دغلته کې د ام هانی د کور دروازه وه، دغلته کې دروازه وه. د ترکو چې کم زوړ تعمیر و دغلته کې څه نشان و، خو اوس نشانات ختم شوي دي. نو نبی علیه السلام حتیم ته راوسو ته دلته لږ ارام وکړه. نبی علیه السلام ارام وکړو داسې. بیا جبریل علیه السلام راغی پایسو. په دغه ټایم کې ورسره میکایل علیه السلام بیا هم و، د الله پاکه پیغمبره پاسه فایسو او لاړو بوسته نبی علیه السلام صفا مروه ته زمزم ته بوستل ته نبی علیه السلام چې هلته بوستو. جبریل علیه السلام او میکایل علیه السلام د اسمان نه د ځان سره د اپریشن هغه کډې هغه آلات راوړي وو، کوم شیزونو چې اپریشن کیږي که نه دا ټول آلات یې ځان سره راوړي وو. نبی علیه السلام د زمزم د کوی خواله بوستو او نبی علیه السلام یې سملو او دا سینه وله کوله وکړه، سینه ولا کولا وکړه، سینه ولا اوشله ولا. ما درته ویلي که نه د نبی علیه السلام سینه چې ده دا 4 زره شلیدلې ده. شق صدر د نبی علیه السلام 4 ځله شوی دی. یو ځل خو چې نبی علیه السلام د بیبي حلیمې سره و که نه هغه بیزې چې سره ولې ورونه یې چې رالو وی زمونږ د هغې قریشي رور چې حلال کوي هغه شق صدر شوی چې نبی علیه السلام د خپل وروڼو سره د بیزو سره ولو دپاره تللی، بالکل ماشوم و. او دویم شق صدر د نبی علیه السلام په 10 کال شوی و. او دریم شق صدر د نبی علیه السلام د نزول په وخت د وحی د نزول په وخت لومبۍ وحی چې په نبی علیه السلام نازلېدله په غار حرا کې
په غار حرا کې دریم ځل د نبی علیه السلام شق صدر شو چې اول وحی پرې راتله نو جبرئیل علیه السلام ول زړه کولاو او څلورم ځل دا شو چې کله نبی علیه السلام اسمانونو ته ختو نو هلته جبرئیل علیه السلام ول سینه کولاو کړه او دا زړه یې داسې راویستو او د زمزم په اوبو یې ول دا زړه وینځو نبی علیه السلام لره. علما لیکي وی څومره د اپریشن کړي چې دی نو دی راوړی وي د جنت نه دی راوړی وي د جنت نه خو اوبه یې د ځان سره د جنت نه وي راوړي ورنه په جنت کې حوض کوثر شته دی که نه د حوض کوثر نه اوبه نه وي راوړي اوبه چې وي هغه د زمزم وي وی معلومیږي د دې نه چې د زمزم د اوبه د جنت د اوبو نه بهتر دي دا بهتر اوبه دي. الله دې بار بار مونږ بوزي چې لاړ شي که نه د زمزم دا اوبه چې څومره ډېرې څکلی شي دا څکه او دغه رنګې په دې لاسو کې دې راله دا مخ پې انځه او په دې سر یې ځان ته اړوه په دې بدن د زمزم دا اوبه ځان ته اړوه نو وی د زمزم اوبه وي او د اپریشن کړی چې وي د جنت نه راوړی وي نو د نبي علیه السلام دا زړه راویستو او د زمزم په اوبو یې وینځو او بیا د علم او د حکمت دوه کاسې وي د جنت نه راوړی وي هغه یې د نبي علیه السلام په دې زړه کې واړولې د علم او د حکمت دوه کاسې راوړی وي د نبي علیه السلام په دې زړه کې واړولې نبي علیه السلام فرمایي وایي زه د خولې پورې د علم او د حکمت نه هغوی ډک کړم وجه دا و چې اوس بر اسمانونو ته خیږي که نه نو دا خو ډېر ګران کار دی د الله سره پکې ملاقات دی جنت لیدل دی جهنم لیدل دی عجیب عجیب حالات مخې راځي د نبي علیه السلام زړه یې دې ته جوړو چې دی دا هر څه لیدل برداشت دا برداشت کی نو زړه ولا د زمزم په اوبو باندې وینځو بیا جبرئیل علیه السلام ځان سره د جنت نه یو سورلی راوستي و هغې ته بوراق ویلی کېږي بوراق دا بوراق د برق نه دی نو برق معنی پړک یعنی دی به دومره تیز ته لکه د بجلۍ پړک چې وي وایي ده به یو قدم دومره لرې کې خو ده څومره چې نظر لګي دومره به د ده یو قدم و چې څومره د نظر انتها ده او یا بوراق د برق نه د برېښنا ته ویلی شي وایي شپه وه ده به یو برېښنا کوله رڼا به یې کوله دا د جنت نه یو سورلي جبرئیل علیه السلام د ځان سره راوستې وه وزن یې غټوالی یې څومره و نو روایتو کې راځي وایي د اس نه وړوکې او د خر نه غټ دومره مقدار سره دا زناورو د اس نه وړوکې او د خر نه غټ دومره مقدار سره دا زناورو نبی علیه السلام ته ویل وی دا مې د جنت نه سورلی راوستې دې ته سورېږه دې ته سور شه روایتو کې راځي وی چې کله جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وفرمایل که نه وی دې سورلی ته سور شه وی نبی علیه السلام داسې په سوچ کې تلی و او سورلی ته یې خپه نه کړه وی جبرئیل علیه السلام ورته بیا وی چې د الله محبوبه سورلی ته خیجه وی نبی علیه السلام بیا نه ختو وی په دریم ځل ورته جبرئیل علیه السلام وایي چې د الله محبوبه بوراق ته خیجه څه سوچ کوي وی نبی علیه السلام داسې جبرئیل علیه السلام ته مخ راواړو که نه وی چې جبرئیله زه خو به بوراق ته وخیجم او یقینا دا بوراق ډېر تیز رفتاره دی او دی به ما جنتونو ته هم ورسوي او ما به اسمانونو ته هم ورسوي جبرئیله خو وروسته زما امت زه خو به بوراق ته وخیجم ما به دی جنت ته ورسوي ما به اسمانونو ته ورسوي خو زه بوراق ته ځکه نه خپه کوم چې زما امت پسې کېږي دا نبی علیه السلام په خپل امت باندې دومره زیات غمجن په هر ټایم کې د هغه په ژبه باندې دا الفاظو امتي 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 نن سبا چې امت ته ووایي چې د نبی علیه السلام په شانتې شکل و صورت خپل که که نه امتي دې ته نه دی تیار وایي ما ته د انګریز شکل و صورت خوند راکړي نن چې امتي ته ووایي که نه دا جامې دي د نبی علیه السلام د جامو په شانتې په سنت طریقې جوړ که د نیکانو خلکو جامې جوړې که دی وایي ما ته د پلانکي ایکټر جامې خوند راکړي ما ته پلانکی ډرامه کې هغه پلانکی جامې خوند راکوي ما ته هغه فلمي ایکټرې جامې خوند راکوي دی په بازار کې ګرځي خپلو بچو له هغه کپړې ګوري چې کومې کپړې په فلمونو کې خلکو اغوستي د امتي دا حالت دی دی دومره نشي کولی چې خپل شکل و صورت د نبی علیه السلام د شکل په شان جوړ کړي دی دومره نشي کولی چې خپلو بچو له د مسلمانانو کپړې راوړي په ځای د دې چې دی له د انګریزانو کپړې راوړي نبی علیه السلام وایي زه جبرئیله څنګه بوراق ته خپه کمه زما امت مانه وروسته پاتې کېږي جبرئیل علیه السلام ورته فرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ای زما محبوبه ستا د امت متعلق په زه تا خوشحاله کوم
زه به تا خوشحاله کومه. د دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام فرمایي وایي قسم په الله تر هغې پورې زه به په جنت کې خپه کېنږدم تر څو چې مې هر یو امتي د ځان نه مخکې جنت ته نه داخل کړی. زه به جنت ته داخل نشم تر څو چې مې هر امتي جنت ته نه بوستی. نن د امت څه حالت دی؟ الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو جبرئیل علیه صلات وسلام ورته فرمایي وایي محبوبه بوراک ته وروخیجه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوراک ته وروختو. روایتو کې راځي وایي جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام ورسره شاته کېناستو او میکائیل علیه الصلوۃ والسلام د بوراک هغه واګې ونیولې. یوازې جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه الصلوۃ والسلام سره نو دا خو سره دوه غټې فرشتې وي. 50,000 فرشتې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د پروتوکول دپاره راغلي وي. 50,000 فرشتې د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره روانې وي. نبی علیه الصلوۃ والسلام روان دی چې څه موده لاړه که نه داسې لږ مزل یې وکړو نو جبرئیل علیه السلام بوراک ودرو او نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وایي راکوش راکوشه. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل وي زه کوز شوم خو په هغې ځمکه کې کجورې ډېرې زیاتې وي. کجورې پکې ډېرې ولاړې وي. وي جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام راته وفرمایل چې 2 رکعته نفل وکړه. نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل ما 2 رکعته نفل وکړو. وی بیا مې د جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړو جبرئیل دا کم ځای دی؟ وی ما ته وایي چې دا یثرب دی. یثرب اوس چې ورته مدینه ویلی شي دا یثرب دی دا مدینه ده دې ته به ته هجرت کوې راځې به ورته. ما وی چې ښه. وی بیا بوراک ته سوار شو چې لږ مزل خو وکړو که نه. وی نبی علیه الصلوۃ والسلام بیا راته وویل چې راکوش شه راکوشه. وی زه کوز شوم 2 رکعته مونځ مې وکړو. وی بیا راته جبرئیل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا کوم ځای دی؟ وی ما ته وی چې دا کوهي تور دی کوم ځای کې چې موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی سره خبرې کړې وي. دا توري سینا دی. وی ما وی چې ټیک ده. وی بیا سوار شو. وی بیا چې لږ مزل وکړو وی جبرئیل علیه السلام راته بیا وفرمایل چې راکوز شه. وی کوز شوم. وی ما ته وی چې 2 رکعته مونځ وکړه. وی ما 2 رکعته مونځ وکړو. وی ما بیا د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې جبرئیل دا کوم ځای دی؟ وی ما ته وی چې دا مدین دی د شعیب علیه السلام مسکن دی د هغه د اوسېدو ځای دی. وی ما چې ټیک ده. وی بیا خو لږ مزل وکړو. وی نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وی جبرئیل علیه السلام راته وی چې راکوز شه. وی بیا یې کوز کړم. وی ما ته وی چې 2 رکعته مونځ وکړه. وی ما 2 رکعته مونځ وکړو. وی ما ورته وی چې دا کوم ځای دی؟ وی ما ته وی چې دا بیت اللحم دی کوم ځای کې چې عیسی علیه السلام پیدا شوی د مریم بیبي نه بغیر د پلاره. دا بیت اللحم دی دا د عیسی علیه السلام د پیدایش ځای دی. وی هلته مې 2 رکعته مونځ وکړو. بهرحال په لاره باندې تلو ډېر عجیبه حالات راتلو. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وایي جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام را سره ملګری دی. وایي چې داسې تلو نو په لاره باندې یو بوډۍ ښځه وه یو بوډۍ ښځه وه. وی هغې ما طرف ته اشاره وکړه چې دې خوا راشه. وی جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام راته وفرمایل چې دې ته مه ګوره دې ته مه ګوره مخکې ځه. وی مونږ روانو. وی چې لږ مخکې لاړو یو بوډا سړی و. وی هغه راته وی چې دې خوا راشه اشاره راته وکړه. وی ما ته جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل چې ده ته مه ګوره ده ته التفات مه کوه ده طرف ته مه ګوره مخکې ځه. وی چې لږ مخکې لاړم وی داسې یو څو کسان ولاړ دي. وی هغوی راته دا الفاظ وویل چې السلام علیک یا اولو السلام علیک یا آخرو السلام علیک یا حاشرو. سلام دی پتا باندې اے اولا اے آخرہ اے راجمع کون کیا. نبی علیہ السلام فرمایي دا الفاظ باندې په ما باندې سلام واچو. وی ما ته جبرئیل علیه السلام فرمایل چې دوی له جواب ورکړه. وی ما ورله جواب ورکو. وی بیا راته جبرئیل علیه السلام فرمایل چې دا بوډۍ ښځه دې وپېژندله. وی ما ورته وی چې نه جبرئیل دا خو مې ونه پېژنده. وی ما ته وی چې دا دنیا وه دا بوډۍ ښځه چې وه دا دنیا وه دنیا او د دې دنیا دومره لږ وخت پاتې دی څومره وخت چې د دې بوډۍ ښځې پاتې دی. ځکه ته آخري پیغمبري ستا نه وروستو بل پیغمبر راتلونکی نشته. دا دنیا به ورانیږي د دنیا اوس ډېر لږ ټایم پاتې دی لکه د دې بوډۍ ښځې چې څومره عمر پاتې دی. ما ورته وایي چې جبرئیل دا بوډا څوک و دا بوډا سړی څوک و. ما ته وایي چې دا بوډا سړی چې دی دا شیطان و دا شیطان و ته ځان طرف ته رابللی. دې 2 څیزونو طرف ته به بلکل توجه نه کوي نه به دنیا طرف ته توجه کوي نه به شیطان طرف ته توجه کوي. ما ورته وی چې دا کم 3 کسان چې په ما باندې چې دا سلام واچو دا څوک دا جماعت چې په ما باندې سلام واچو دا څوک. وی ما ته وویل چې دا حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام دا ستارونه وو دا هغې و په تا باندې سلام واچو. ما وی چې ټیک ده.
بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و امام موسی علیه السلام یو ځای کې ولید چې په خپل قبر کې ولاړ دی او مونځ کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای د معراج په شپه باندې زه په څه کسانو باندې تیر شوم چې د هغې دا شونډې په کنچیانو باندې کټ کېږي او چې کله دا شونډې کټ کړی شي نو بیا هغه شانتې دوباره روغې شي نو بیا یې دا شونډې او دا ژبه ورله په کنچۍ باندې کټ کړي دا تی مکمل کټ کړي چې دا کټ کړي نو دا دوباره روغې شي. ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو جبریله دا کم بدبخت خلق دی چې الله تبارک وتعالی ورته دومره سخته سزا ورکوي شونډې په کنچیانو کټ کېږي ژبې په کنچیانو کټ کېږي جبریل د دوی جرم څه دی دوی ګناه څه کړې ده جبریل علیه السلام راته وفرمایل دا ستا د امت بې عمله واعظین دي دا ستا د امت هغه علما هغه مولیان دي چې بیانونه نورو ته کوي خو په خپله پې عمل نه کوي دا ستا د امت هغه واعظین دي خلکو ته وعظ او نصیحت کوي خو په خپله پې عمل نه کوي یقولون ما لا یفعلون چې څه وایي نو هغه کوي نه دا هغه خلک دی ځکه ورته الله دومره سخته سزا ورکوي. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. علم د پاره عمل ډیر ضروری دی علم زیادت دومره ضروری نه دی چې د عمل په زور ضروری دی دا خو ځان له خبر ده چې دا لوی عالم دی خو دې خبرې ته وګوره چې د دې عالم په دې خپل علم باندې عمل څومره دی. دې نه اکثر خلکو ته مونږ وایو هغه وایي مونږ ته دعاګانې کوئ مونږ ورته وایو مونږ به درته یقینا دعا کوو خو تاسو مونږ ته هم دعا کوئ چې الله تبارک وتعالی مونږ ته په دې خپل علم باندې عمل را نصیب کړي بلکې علما ستاسو دعاګانو ته بیا ډیر محتاج دي ستاسو په نسبت سره ځکه دا شیطان ابلیس چې دی که نه دی چې په عالم پسې څومره زور لګوي دومره په امي پسې نه لګوي دی عالم ته ډیر زور لګوي ځکه چې یو عالم ګمراه شو د ده سره پوره محله پوره علاقه ګمراه شوله د غلطه مسله بیان کړه غلط خبره یې وکړله خلک پې عمل کوي نو دا ټول خلک په ګمراهۍ کې اخته کېږي نو شیطان وی کم مین ځای چې دی مین سړی چې کم دی د چا چې خبره چلیږي دی ګمراه که دا نور به په خپله ګمراه کېږي نو د شیطان زیات زور په چا پسې وي په مولا پسې وي په عالم پسې وي دې وجې نه علما ستاسو دعاګانو ته ډېر زیات محتاج دي دې وجې نه نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که نه وایي چې کله تاسو په امام پسې شاته ودرېږئ دا صفونه جخ جوړوئ په دې صفونو کې لار مه پرېږدئ دا صف چې دی که نه دا صف دا مخې ته د امام دپاره شاته یوه سیکورټي ده دا صفونه چې ولاړ دي که نه دا یوه سیکورټي ده دا یو دیوال دی د امام ته نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو په صفونو کې لاره مه پرېږدئ ځکه دا شیطان چې په صف کې نری غونته کې ځای ومومي دی په هغې کې ورننوځي نو په یو صف کې راننوځي په دویم کې راننوځي په دریم کې راننوځي نو مخې ته چا ته ځان راورسوي امام ته ځان راورسوي دی خو د مخې د طرفه راتلی نشي د ښي او ګس د طرفه نشي راتلی خو دی چې حمله کوي دی د شا نه کوي دی حمله د شا نه کوي نو چې کله دی د شا نه حمله کوي نو دی په دې صفونو کې راننوځي نو دی د صفونو کې نشي راتلی خو چې په صف کې لاره وموندله دی په هغې کې ننوځي نو دې وجې نبي علیه السلام فرمایي وایي تاسو په امام پسې چې صفونه جوړ کړئ په صفونو کې لاره مه پرېږدئ په دې کې شیطان راننوځي ښه نو چې په صفونو کې راتو نو چا ته یې ځان راورسو امام ته یې ځان راورسو نو چې امام ته یې ځان راورسو نو امام مخې ته په مانځه ولاړ دی دی ورته وسوسې شروع کړي نو چې ملا صاحب په مانځه کې غلط کړي شاته ټول خطا شو چې د امام صاحب سوچ خراب شي په مانځه کې سوچ پاتې نشي شاته د ټولو مونځ څه کېږي خرابېږي نو د دې وجې نه اکثر مخې ته امام خطا شي نو موږ وایو مولوي صاحب سوچونه بل ځای دي د مولوي صاحب سوچونو کې ستا هم قصور دی شاته یې سب ته وګوره که دا شیطان خو ته تا مخې ته راپرېښود
نو صفونه به بالکل نبی علیہ السلام فرمای جوړ ساتئ، جوړ مخکې صف کې چې د یو تن ځای او د ده مونځ شاته نه دی پکار دی، به مخکې ته صف ته راځي دغه ځای به بند دی. کوم دی اول صف کامل، بیا دویم، بیا دریم، او صفونه به جوغ جوغ جوړوئ چې په هغې کې لاره نه وي. د دې وجې نه علما هم ستاسو د دعاګانو څه دي؟ محتاج دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی دا هغه علما دي، هغه واعظین دي چې بل ته نصیحت کوي خو په خپله پې عمل نه کوي. سزا ورته دا ورکېږي په ورځې د قیامت چې د ده دا شونډې به په کینچو کټ کېږي او دوباره به بیا رغېږي. الله دې موږ د دې حالت نه وساتي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی یو سیړۍ راوړلی شوه او اسمان ته ولګولی شوه. یو سیړۍ راوړلی شوه او اسمان ته ولګولی شوه، او دا سیړۍ چې وه وی دا د زمرودو او د زبرجدو نه جوړه وه. اوس کوم براق چې دی هغه په هغې ګټه پورې تړلی شوی دی. یو سیړۍ راوړلی شوه داسې اسمان ته ولګولی شوه، دا د زمرودو او د زبرجدو جوړه ده. جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورسره ملګری دی. وایي د الله پاکه پیغمبره زه چې ځو اسمانونو ته، په لکاو په کروړاو په زرګاو فرشتې ورسره هم روان دي. یوازې نبي علیه السلام او جبرئیل علیه السلام نه دی. دا به موږ دا وایو چې دا یو لیفټ و، دا سیړۍ د دې زمانې به موږ څه وایو دا یو لیفټ دی. نو د زمرجد د څه شی دی زبرجد او د زمرودو سیړۍ او نبي علیه السلام په اسمان ته روان شو. حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې نبی علیه السلام فرمایي وایي موږ اول اسمان ته ورسېدو که نه، نو جبرئیل علیه السلام د اسمان هغې دروازې ته کړس ورکړو. چې کړس ورکړو وایي د برې نه ورته اواز وشو چې څوک یې؟ وایي جبرئیل یم، او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره ملګری دی. بره د اسمان د دروازو چې کومه فرشته ده هغه ورته وایي ولې ده ته دعوت ورکړی شوی، راغوښتی شوی دی چې تا د ځان سره را روان کړی دی. جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل او دې الله بللی دی. دروازه ورته کولاو شوه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کله اول اسمان ته وختم آدم علیه الصلاة والسلام ناست دی په اول اسمان کې. آدم علیه الصلاة والسلام ناست دی او انتهایی بزرگ انسان دی. په جبرئیل علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل محبوبه دا ستا پلار دی، دا ستا نیکه دی، دا آدم دی، په ده باندې سلام ور واچوه. ما په آدم علیه الصلاة والسلام باندې سلام ور واچو. په آدم علیه الصلاة والسلام راته جواب راکو مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. زما نیک بچی ته د خیرالی وي، زما صالح او نیک عمل بچی ته د خیرالی وي، والابن والنبي الصالح او په دې نیک عمل پیغمبر د خیرالی وي. په آدم علیه الصلاة والسلام راته جواب راکو نیک عمل بچی ورته ځکه ګوره وروسته تمام پیغمبران وایي زمونږ په نیک رور دی سلام وي، زمونږ نیک رور دی خیرالی وي. آدم علیه السلام څه وایي؟ زما نیک بچی ته د خیرالی وي، ځکه چې د آدم علیه السلام مونږ ټول اولاد یو که نه. بیا روایتو کې راځي وایي او د نبي علیه الصلاة والسلام دپاره دعاګانې آدم علیه الصلاة والسلام وغوښتلې. خو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د آدم علیه الصلاة والسلام ښي طرف ته هم څه شکلونه او ګس طرف ته هم څه شکلونه. نو چې کله به آدم علیه الصلاة والسلام د ښي طرف ته داسې وکتل که نه، نو او به یې خندل، خوشحاله به شو، ډېر خوشحاله به شو. خو چې د ګس طرف ته به یې داسې مخ راواړو که نه، نو په ژړا به شو، په ژړا به شو. ما جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا ښي طرف ته څوک دی او دا ګس طرف ته ورته څوک دی؟ چې ښي طرف ته آدم علیه السلام زمونږ نیکه ګوري نو خوشحالېږي، خو چې ګس طرف ته ګوري جاړي. جبرئیل دا ولې؟ جبرئیل علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل وی دی ښي طرف ته اصحاب الیمین دي، دا هغه خلک ته چې چاته به عملنامې په ښي لاس میلاویږي، دا د ده نیکعمله اولاد دی. نو چې آدم علیه السلام د ښي طرف ته وګوري او د خپل نیکانو اولاد باندې نظر پرېوځي خوشحاله شي. خو چې د ګس طرف ته وګوري نو دا د دغه اصحاب شمال هغه ګس لاس والا اولاد دی چې هغې ته به عملنامې په ګس لاس میلاویږي. الله دې موږ ته نه راکوي په ګس لاس. وی دی چې ګس طرف ته وګوري دا بدعمله اولاد چې ویني نو دی په ژړا شي خفه شي. بیا حدیث مبارک کې راځي وی مونږ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي جبرئیل علیه الصلاة والسلام را سره ملګری دی، دویم اسمان ته لاړو. وی دویم اسمان دروازې ته هم جبرئیل علیه السلام کړس ورکړو. وی د هغې طرف نه ورته جواب میلاو شو څوک یې او څه دې کار دی؟ وی جبرئیل یم او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره ملګری دی. وی ولې الله راوښتی دی؟
وی او الله تبارک وتعالی راوختی دی. هغې ورته دروازه کولاو کړه او په نبي علیه السلام سلام واچو. په دویم اسمان کې بیا حضرت یحیی علیه السلام او حضرت د عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو. د ترورۍ زامن یحیی علیه السلام او د عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو. جبرئیل علیه السلام ته فرمایل په دوی باندې سلام ور واچوه. نبی علیه السلام په سلام ور واچو. هغې ورته جواب ورکړو وی مرحبا بالاخ الصالح وبالنبي الصالح. مونږ خیرعلي وایو خپل نیکمل ورور ته او نیکمل پیغمبر ته. بیا د هغې ځای نه روان شو. جبرئیل علیه السلام ورسره ملګری دی. وی دریم اسمان ته لاړو. هغه طریقه وه چې کله جبرئیل السلام اسمان دروازې ته کړس ورکړو، تپوس وشو څوک یې وي؟ جبرئیل امین یم. څوک در سره دی؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره دی. وی دروازه کولاو شو، دریم اسمان ته وختو. وی دریم اسمان کې یو انتهایی خوششکل ښایسته انسان ناست. وی جبرئیل علیه السلام راته وفرمایل چې سلام پې ور واچو. وی ما پې سلام ور واچو. هغه راته هم جواب راکړو. ما د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا دومره ښایسته انسان څوک دی؟ ما ته ویل چې دا یوسف علیه السلام دی، دا ستا ورور یوسف علیه السلام دی. نبی علیه السلام فرمایي وی ما ولیدو په دریم اسمان کې وی الله تبارک وتعالی د دنیا نیم حسن یوسف علیه السلام ته ورکړی دی. د دنیا کې چې دا څومره حسن په انسانانو کې موجود دی که نه، دا هغه نیم حسن دی. او د دې هغه نیم حسن الله تبارک وتعالی چاته ورکړی دی؟ یوسف علیه السلام ته. خو متکلم خو د ځان صفت نه کوي که نه. یو سړی بل سړي ته ویل چې ډېر ښایسته دی، ډېر ښکلی یې، نو په دې په خپل هم ډېر ښکلی، خو د ځان صفت خو نه کوي که نه، چې لکه زه هم ښکلی یم. د خپل صفت خو ځان دا یوسف علیه السلام ته الله د دنیا نیم حسن ورکړی دی، خو دا ټول حسن نبی علیه السلام ته ورکړی شوی. د دنیا ټول حسن چاته ورکړی شوی دی؟ نبی علیه السلام ته ورکړی شوی دی. هغه یو صحابي وایي که نه، وایي زه نبی علیه السلام ته مخامخ داسې ناست وم او 14مې سپوږمۍ راختلې وه. وایي ما به د نبی علیه السلام مخ مبارک ته کتل، بیا مې سپوږمۍ ته کتل، په دې زړه کې فیصله کوم چې یاره دا سپوږمۍ ښایسته ده که دا نبی علیه السلام ښایسته دی. اوس دا فیصله مې ځان له په زړه کې راښکړې ده، کله نبی علیه السلام ته ګورم، کله سپوږمۍ ته ګورم. په اخر کې مې دا فیصله وکړه چې زما محبوب د سپوږمۍ نه ښکلی دی، ځکه د سپوږمۍ په مخ کې تور داغونه شته دی او زما د محبوب په مخ کې داغ نشته دی. زما محبوب د سپوږمۍ نه هم ښکلی دی. نو به هر حال یوسف علیه السلام ته الله د دنیا نیم حسن ورکړی دی، خو د هغې نه زیات حسن چاته ورکړی شوی؟ نبی علیه السلام ته. یوسف علیه السلام به چې چا ولیدو عاشقان پې شو. څه پې شو؟ عاشقان پې شو، خو ایمان یې را نه وړو، صرف خپلې ګوتې یې کټ کړي، خو ایمان یې را. او د نبی علیه السلام په چهره مبارکه چې د چا نظر پرېوتی دی، هغه خپل دین بدل کړی دی، هغه خپل زړه غوڅ کړی دی، هغه خپل زندگی بدل کړې ده. دا د نبی اسلام د مخ مبارک اثر و. نو په دریم اسمان کې ملاقات د چا سره وشو؟ د یوسف علیه السلام سره. په څلورم اسمان کې ملاقات وشو د حضرت ادریس علیه السلام سره. او بیا مې په پنځم اسمان کې ملاقات وشو د هارون علیه السلام سره. او په شپږم اسمان کې ملاقات وشو د موسی علیه السلام سره. او وی په وم اسمان کې ملاقات وشو د ابراهیم علیه السلام سره. یوم اسمان ته چې لاړم، داسې بیت المعمور سره یو سړی ناست یو ډډه یې ورته والیده. ما د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ وی چې دا ابراهیم علیه السلام ستا نیکه دی. نو ابراهیم علیه السلام ته نبی علیه السلام سلام واچو، نبی علیه السلام په سلام واچو. نو ابراهیم علیه السلام ورله جواب ورکو، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. زما په نیکمله بچی دی خیرعلي وي، ستړي مشي د خپل نیکمله بچی ته. ګوره آدم علیه السلام ورته وي زما نیکمله بچی، او ابراهیم علیه السلام ورته څه وي؟ زما نیکمله بچی. نورو پیغمبرانو ورته څه وي؟ زمونږ نیکمله روح. دا ولې؟ دا خبره حقیقت ته چې موږ ټول اولاد د چایو د آدم علیه السلام د تمام انسانانو نیکه د پلار دی. خو ابراهیم علیه السلام ولې وي چې زما په نیکمله بچی دی سلام وي؟ ځکه دا نبی علیه السلام په اولاد د اسماعیل علیه السلام کې دی، او اسماعیل علیه السلام بچی د چا دی؟ د ابراهیم علیه السلام دی. نو ځکه دی ورته وایي زما په نیکمله بچی دی سلام.
نو ابراهیم علیه السلام د بیت المعمور سره وی ډډه وخلی دا بیت المعمور چې دی کنه دا په وم اسمان کې خانه کعبه په بالکل د دې په سمت باندې بالکل د دې سره برابر په وم اسمانونو کې د خانه کعبه ده. پس مکه چې کوم خانه کعبه ده کنه دا په وم اسمان کې د هغې ته بیت المعمور ویلی شي او بالکل د دې د پاسه ده. وی کو چرته د هغې نه یو شی راتاو کړی شي کنه نو د خانه کعبې بالکل د چت د پاسه بلی دکه شان دا بالکل په وم اسمان کې ده او هلته کې دومره د فرشتو رشته کنه دومره رشته وی 80,000 فرشتې روزانه ځي او د هغې نه طواف کوي عبادت کوي هلته 80,000 فرشتې روزانه وی چې یو ځل لاړې شي تر قیامته پورې دوباره نمبر نه راځي. دا خو موږ بختور یو کنه چې کله هم زړه خو غواړي خانه کعبې له لاړ شو څه تې وکړو طوافونه تې وکړو. فرشتې چې په ژوند کې یو ځل د بیت المعمور نه طواف وکړي تر قیامته پورې دوباره نمبر نه راځي. ابراهیم علیه السلام د هغې سره ډډه لګولې وه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي داسې یوه لویه قافله مې ولیده ډېر خلک مې ولیدو چې دا جنت ته روان دي. ما د جبریل امین نه تپوس وکړو جبریل دا څوک دی دا څوک دی چې د جنت ته روان دی؟ جبریل علیه السلام راته وفرمایلو چې د الله محبوبه دا د موسی علیه السلام امت دی دا د موسی علیه السلام امت دی بني اسرائیل دی جنت ته روان دی. زه په زړه کې داسې خفه شوم چې یاره نو دا خو زما د امت نه ډېر دي نو زما امت خو دومره نه دی دا خو زما امت دومره نه دی دا خو زما د امت نه به ډېر دوی جنت ته ځي. په دې کې بل داسې صفونه جوړ شو داسې صفونه جوړ شو چې د مشرق او د مغربه پورې د هغې انتها وه د اسمان کنارو ته د هغې دا صفونه داسې رسېدلي دومره خلک وي دا هم جنت ته روان دي. ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې جبریله دا څوک دي دا خو د هغې نه زیات دي دا څوک دي؟ ما ته جبریل علیه السلام فرمایل چې د الله پاکه پیغمبره دا ستا امت دی دا ستا امت دی چې جنت ته روان دی. حدیث مبارک کې راځي وی په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه څو صفونه وی شپږ شلي صفونه دا صفونه نه دا صفونه هغه چې کوم صفونه الله تبارک وتعالی جوړ کړي هغه صفونه وی. نو په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه په دې کې به 80 صفه چې دي دا د نبی علیه السلام د امت یو دا به جنت ته رواني باقي دا 40 صفه چې دي کنه دا به د نور امتونو جنت ته رواني. نو په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه د جنتیانو په دې کې 80 صفه د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دي باقي 40 صفه به د نورو پیغمبرانو د امت دي. دومره الله تبارک وتعالی په موږ باندې رحم کړی دی په دې امت باندې الله دومره رحم کړی دی. نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی فرمایل وی د الله محبوبه ستا د امت نه به زه 80,000 کسان بې حسابه بې کتابه جنت ته داسې لېږم حساب بې کتابه جنت ته د دې سره به د سره حساب کېږي نه الله دې موږ په دغې کې راولي 80,000 کسان نو یوازې 80,000 کسان نه بیا حدیث مبارک کې راځي په دې 80,000 کې کسانو کې بیا هر یو تن سره 80,000 کسان ځان سره نور جنت ته بیایي. الله تبارک وتعالی به 80,000 کسان جنت ته بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلي بیا په دې 80,000 کې هر یو تن به ځان سره څو کسان جنت ته بیایي 80,000 نور بې حسابه بې کتابه ځان سره جنت ته بیایي. دا د الله تبارک وتعالی خصوصي رحم او فضل دی کنه دی دا خصوصي رحم او فضل دی د الله تبارک وتعالی په دې امت باندې. بهر حال نبی علیہ السلام فرمایي وي د سدرۃ المنتهى د دغه بیر سره می جنت هم ولیدو جهنم می هم ولیدو. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وي د دغه بیر نه چې په بر عزتنم بیا د زمرود یو رفرف راغی زمرود نو جوړ یو رفرف راغی زاغي باندې کېناستم چې کېناستم پاغې نه په بر لاړم چې په بر اتلم جبرئیل علیہ السلام رانه ورسته شو چې دې ورسته شو ما ورته چې جبرئیل څه چیزو کنه جبرئیل علیہ السلام راته فرمایل چې بر زمان نور د تلو مقام نشته پیغمبره د دینه بر د تلو ستا شان دی زما دومره شان نشته چې د دینه به بر لاړ شم. ما ورته چې جبرئیل ډیره مرګتیا دې را سره وکړه نو دلته مې په نیمګړي کې پرېږدي دلته مې پرېږدي یوازې پرېږدي. جبرئیل راته وویل چې د دینه په بر ځم نو د الله نورانیت او تجلیات مې وزرې سیزي
سوزم لمبکېږم په بره نشم تللی ما ته د دې ځای نه په بره د تلو نور اجازت نشته دی د دې نه په بره نشم تللی بیا نو په دغې رفرف کې نبي علیه الصلاة والسلام بره لاړ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي یو ځای ته ورسېدم چې هلته د قلمونو اواز راته د قلم باندې سړی دا لیکل نه کوي په کاغذونو باندې داسې اواز راته چې لیکل کېږي په مخه وی ما ته وویلی شو چې دا صریف الاقلام دی په کوم ځای کې چې تقدیر لیکلی کېږي داسې ووایه دا یو دفتر دی بغیر د تشبیه نه دا د الله تبارک وتعالی یو دفتر دی فرشتې پکې لګیا دي د الله د طرف نه چې هر انسان دپاره څومره روزي څومره رزق څومره اوبه څومره عمر څومره خوشحالۍ څومره غمونه چې دا څه کېږي په کال کې لیکلی کېږي دغلته ځمکې ته راښکته کېږي بیا صریف الاقلام کې دغلته د هر څه ولیکلی شي بیا سدرة المنتهى دغې ونې ته راوړلی شي د بیرې دې ونې ته د دغې ځای نه یې فرشتې روچت کړي او د ښکته ځمکې ته راوړي ځمکې ته بیا راوړي وایي دغلته تقدیر لیکلی شو وایي د دغې نه په بره باندې بیا د نور پردې وي د نور پردې وي بره نبي علیه الصلاة والسلام لاړ د الله تبارک وتعالی ملاقات له ثم دنا فتدلى د الله تبارک وتعالی ملاقات له ورغی او د الله تبارک وتعالی سره براه راست خبرې وکړي بعض علما وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی سره براه راست خبرې نه دي کړي خو د محققینو د جمهور مذهب دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام الله لیدلی دی او مخامخ ورسره خبرې کړي چې څنګه بره لاړ الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل بې محبوبه څوک چې د چا خواله ځینې یو ډالۍ او یو تحفه وله وړي ته د دنیا نه رالې بره ماله اسمانونو ته راوختې ماله دې څه تحفه څه ډالۍ راوړې ده تا ماله څه راوړي دي نبی علیه الصلاة والسلام ورته سر به سجود شو سجده یې وکړله او شروع شو بی التحیة لله والصلوات والطیبات التحیة لله الله دا ډالۍ مې درله راوړې ده زما د ژبې چې څومره عبادت دی زما او زما د امت هغه ستا دپاره دی الله التحیة لله زما په ژبه باندې ثنا صفت په صرف ستا کېږي زما د ژبې عبادت الله تعالی ره دی والصلوات الله زما د بدن او زما د امت د بدن عبادت تعالی ره دی والصلوات والطیبات الله زما او زما د امت مالی عبادت تعالی ره دی الله دا تحفه او ډالۍ مې درله راوړي چې دې نه بله غوره ډالۍ او تحفه شته نه الله التحیة لله الله د ژبې عبادت تعالی ره دی والصلوات د بدن عبادت تعالی ره دی والطیبات د مال عبادت مې الله تعالی ره دی نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته السلام علیک سلام دی پتا باندې ایها النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورحمت الله زما رحمتونه دی پتا باندې وبرکاته او زما برکتونه دی پتا باندې الله تبارک وتعالی په سلام ورواچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو چې الله په ما باندې سلام واچو ما ته خیر علی وی نو زما امت خو پاتې شو بیا نو نبی علیہ السلام ډایرک وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین الله په ما دې سلام وی والله زما امتو وعلى عباد الله الصالحین باغی دې د الله تبارک وتعالى سوی سلام علیکم او تاسو پیغمبر چې په هیڅ حالت کې مونږ نه ګیر کړی په هیڅ حالت کې مونږ نه ګیر کړی د الله سره په ملاقات کې مونږ نه ګیر کړی چې الله پاغه باندې سلام ورواچو نبی علیہ السلام الله زما په امت باندې سلام زما په امت باندې سلام بیا ورته الله تبارک وتعالی د خپل طرف نه درې تحفې او درې ډالۍ ورکړي یو د پنځو منځونو تحفه او ډالۍ ورکړه دویم د سوره بقره چې کوم آخري آیتونه دي كم ذي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دا آخري دو آیاتونه چې کوم دي د سوره بقره دا تحفه نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکړه مطلب دا دی چې د الله پاک پیغمبره خپل امت ته ووایي چې زمانه دعاګانې غواړي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الله فمن باندې هغه بوجونه مقد چې کوم په تیرو امتونو دي خو مونږ هغه نشو برداشت کولای الله هغه ګناونه په مونږ باندې مقدا
لکه یو سړی نه به ګناه وشو چې سار به راپاسېدو په ور به یې لیکلی شوي پلان کې ګناه کړې ده، په ور به ورته دا لیکلی شوي چې دې سړي دا ګناه کړې ده. الله دې زمونږ پردي وساتي، موږ څومره ګناهونه کېږي. نو که دا موږ ته په هر سحر په ور لیکلی کېدی موږ به د سترګو د لګېدلي وو په دې دنیا کې. دغه رنګ یو ځای به پلیت شو کپړه کې، هغه به هله پاکېده چې هغه ځای دې کټ کړی وي، په اوبو باندې هغه نه پاکېدله. مانځل خپل عبادت له به خاص کر خپل عبادت خانې ته ځي، دلته خو چې د مونږ ټیم شو په پټي کې په پوله ودرېږم دې مونځ کېږي. نو ډېر کارونه درانه په هغې امت باندې او الله دې امت ته معاف کړي دي. نو دا دعاګانې زمانه غواړئ. نو یو د 5 منځونو تحفه، دویم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، دغه د سورې بقرې آخري 2 آیاتونه دا ورته میلو شو، او دریم ورته دا ډالۍ میلو شه چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. د الله پاک پیغمبر چې یو سړی زما سره شرک وکړي هغه نه بخم، نور مرتکب د ګناه کبیرې ته به هم بخښنه کوم. دا درېمه ډالۍ میلو شوه چې که یو سړي ګناه کبیره کړي، غټ ګناه کړي، هغه هم همیشه دپاره په جهنم کې نه ساتم، جنت ته به یې لېږم چې ایمان یې راوړی وي. نو دا 3 خبرې نبي علیه الصلاة والسلام ته په تحفه کې میلو شي. دا منځونه اصل کې 50 منځونه نبی علیه الصلاة والسلام ته میلو شو. نو چې د الله تبارک وتعالی نه واپسې کې راتو، نو په موسی علیه السلام په ابراهیم علیه الصلاة والسلام راتېر شو. ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته کش کوش ونه کوس خبره ورسره ونه کړله. چې موسی علیه الصلاة والسلام راغی نو موسی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل چې د الله د طرف نه دې څه راوړو؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای زما وروره ما له 5 منځونه په تحفه کې 50 منځونه په تحفه کې راکړو. موسی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ډېر دي، لاړ شه الله تبارک وتعالی ته چې کمې درته کړي، ځکه ما په بني اسرائیلو ډېره ښه تجربه کړې ده، دا بیا نشي کولی. موسی علیه السلام له بني اسرائیلو زړه پوخ کړی و که نه، ما ښه تجربه کړې بیا یې نشي کولی، 50 منځونه زیات دي، لاړ شه ووایه الله ته چې دا ورته کم کړي. نبي علیه الصلاة والسلام لاړ، نو 15 ورته الله معاف کړو، زه 45 شو. چې بیا راغی موسی علیه الصلاة والسلام لره، موسی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل نه زیات دي، واپس لاړ شه چې بیا درته کم کړي. بیا لاړ اسمانونو ته، الله تبارک وتعالی ورته 15 نور کم کړو. بیا چې راغی موسی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل 40 هم زیات دي، بیا لاړ شه. نبی علیہ السلام به برته الله ورته 15 منځونه کمول چې بیا برته موسی علیہ السلام به بیا واپس کوم. دا ولې په یو ځای ورته ولې الله تبارک وتعالی نه فرمایل چې خیر دې دومره شو؟ دغه یو راز، هغه راز درته وایم چې کله بیا 15 منځونه پاتې شو او راغې موسی علیہ الصلاة والسلام لره، موسی علیہ الصلاة والسلام ورته فرمایل وی دا 15 زیات دي، لاړ شو چې په دې کې درته کمې وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ای زما وروره نور مال شرم راځي، مال حیا راځي چې زه الله تعالی شم چې دا 15 زیات دي دام کم کا، نور مال حیا راځي زه نشم چې الله ته نور درخواست نشم کولی چې دا 15 کم کا، دا ورته نشم ویلی. او را روان شو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه، چې څنګه را روان شو د بری نو ته आवाज شو وی ای زما محبوبه منځونه 15 دي خو ثواب د 500 دی، منځونه 15 دي خو ثواب د 500 دی، زما خبره نه بدلیږي، زما خبره نه بدلیږي، اول نه مې درته 500 ولیم دک منځونه به 500 یعنی ثواب به د 500 وي. امت ته دی وایه چې کوي 15 ثواب به د 500 درکو. د الله دومره رحم او مهرباني ده. دا بار بار ولې غوښته بار الله تبارک وتعالی چې لاړ شي 15 کمي، بیا لاړ شي 15 کمي، بیا لاړ شي 15 کمي، په یو ځای ورته ونه وي چې زه لاړ شي 15 منځونه دی کوي. دا ولې الله تبارک وتعالی لره د نبی رسول الله د ملاقات خوان ورکم چې دې بار بار ما خواله راځي، بار بار سره زه خبرې کوم، نو ځان خواته بار بار رابلو، بار بار رابلو. الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه 15 منځونه راواغسته او راغی. چې راغی بیا بیت المقدس ته راورسېدو، هغه براق په اخ کې ځای باندې تړلی شوی دی، هغې ته جبریل علیه الصلوۃ والسلام وخېجو، مکې ته واپس راوستو. چې کله مکې ته واپس راغی که نه، نو روایتو کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دا واقع په دومره لږ ټایم کې وه چې بستره مې اخ که شانتې ګرمه وه لکه څنګه چې تې زه پاسېدلی وم، او په کومه دروازه چې وتې وم هغه زنځیر مخکې به داسې کړی کړی زنځیرونه دیوار ته پراته وو که نه، کړی کړی زنځیر به و، وی هغه زنځیر ما کولاو کړی و، هغه ورسړ دغه دې سړه کېدو، وی چې واپس رالم هغه زنځیر لاړه کېدو، هغه ودرېدلی نه و. دا په دومره لږ ټایم کې دا شوی و. چې سهار شو ام هاني رضی الله تعالی عنها چې کومې تره لور په کور کې چې دی وده
هغه ته فرمایي ام هانی پاسه منځ کا هغه پاسه هغه د سار منځ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سار منځ کو په ام هانی ته خو دوی اوس ما په بیت المقدس ولیدو بیا لاړم د الله سره مې ملاقات کو جنت مې ولیدو جهنم مې ولیدو ام هانی ته تپوس کوي وی په ویخه کو په خوب کې وی نه په ویخه باندې په ویخه تلو ما هغه ورته زما په ایمان د سم چې توي دغه شاندا خدا خبره بارونه کی دا خبره بارو اونکی ورنه دا کافر د مخ کې نه پتا پر ډیر خنداګانی کوي دا در سره منی نه غوري دوی له بل خبره پلاس باندې ورشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ښا الله دومره لوی نعمت په ما او زبدا پټ ساتم دا د پټ ساتلو خبره ده نو چې سار شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور وروت چې د کور څنګه وروت کنه د ټول نړمبه ورله ابو جهل لعین مخله ورغه نو ابو جهل چې د څنګه ولید کنه په خندا شو د باغ په نبی اسلام پر همیشه ټوکې کولی همیشه په نبی اسلام پر ټوکې کولی نو څنګه چې نبی اسلام نظر پرې وته کنه ویلکا بیا سنوي کیسه خو به نه جوړ کړي بیا سنوي خبره خو در سره نه خندنه کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او شته د را سره نوې خبره ویسو وی په بیگانه شپه کې بیت المقدس ته تلم اسمانونو ته تلم د الله سره ملاقات کړه جنت مې لیدل او جهنم مې لیدل اداره ته وای چې په خوب کې په ویخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی په ویخه مې کړی دي وی دا خبره به د خلکو په مخ کې وکي وس کې کوي ابو جهل دا مطلب چې دا د خلکو د مخ کې د کېدو خبره نه ده وی د خلکو په مخ کې به دي سي وای نبی علیہ السلام او ابوما ابو جهل چې کړی وی راشه هغه لیونی خو نور خبرې شروع کړي نعوذ بالله خلک راغون کو ګور الله تبارک وتعالى په خپل اسباب برابرې کو دا خبره نبی رسول الله په خپل د کافر په مجلس کې کول نه غو په غوګونو کې ګوتی کې خو دي او خدای نبی رسول خبره نه اورید کنه هغه په غوګونو کې څه کې خو دي ګوتی دلته ابو جهل په خپل خلک راټول کو راشه چراغ وی وسورته وایا نو نبی علیہ السلام شروع کړه ټول خبره چې وکړه کنه نو کافرو چغې شروع کړې سیټیانې شپېلې شروع کړه چغې ویل شروع کو وی د دینه پکې پاتې وراشه چې زه تلم اسمانونو ته ختلم حتی تر دې پورې چې کم نوې کسانو ایمان راوړل هغه پکې ډیر شي پکې هغه د ایمان نه واپس شو دا لاسوي په یو شپه کې د اسمانونو ته لاړو ها ویزا ابو جهل ویزا یو خبر اور سره کو وی تاسو چپ شي یو خبر اور سره کو وی تا بیت المقدس لیدلې دی وی او ما پکې مونږ کړل دی ایمان دې پکې کړل او دوه رکعات مونږ پکې کړل دی وی سیدا وی دارا ته وای چې بیت المقدس کې څو دروازې دي نبی علیہ السلام پریشان نبی علیہ السلام څه شو تاسو روزانه د جمعه ته منځله راځي کنه راځي دا وړکه جمعه ته زه درته په دې کې څو کېږي تاسو ډایرکټ مال جواب راکولای شئ الکه څو پن کې دي بګی چاته یا دماغ ته پته نشته چې په دې کې څو پن کې دي چې یو شي کې غرض نه نو سبا کوي زه د خپل پټکي روزانه هم کوسته ماته چې تاسو پټکي کې څو ولدي زه هم چې ماته څه پته ده چې کې څو ولدي په دې کې زما کار نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیت المقدس کې څو دروازې دي اوس نبی علیہ السلام پریشان شو دا باندې څنګه تاسو دوی ته وسم دا به وقوف دي خبره نه مانی جبرئیل علیہ السلام راغی پیدا الله پاک پیغمبر وای ورته چې جواب درکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی او وامه درته چې په بیت المقدس کې څو دروازې دي وی سودی بس بیت المقدس نبی علیہ السلام مخې ته داسې شو پردې ختم شو پردې د مخې نه لاړې دک شان مخامخ بیت المقدس جمعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ګوري دروازې شماري وی واو درې داسې اوس د جمعات ماته مخې ته څو کېږي زه شمارم کنه نبی اسلام دا شمار شروع کړو وی دومره دی پکې دومره کېږي دي دومره دروازې دي دومره داسې دي هر څه ته صحیح وای او حیران شو بیا کافر تاسو کو وی خزه تر ته دوایا چې ته بیت المقدس ته تلې کنه زمونږ دو قافلې شام ته تلې خو دې لیدلې کنه اچرته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی او لیدلې می دي وی هغه یو قافله چې ده کنه هغه په پلان کې ځای کې را روانه ده غنم رنگ اوخت مخ کې را روان دي او په هغه باندې دوه بوجي پرتی دي غنم رنگ اوخت مخ کې را روان دي او په هغه باندې دوه بوجي پرتی دي او را روان دي په پلان کې ځای کې دی وخ ورکشه او په هغه پسې ګرځیدل وی کله برارسي وی د شورو شپې له برارسي د شورو شپې له مکه ته رارسي او هغه غنم رنگ اوخ په مخ کې را روان دي دوه بوجي به پرتی وي وی زمونږ په قافله وی هغه بل قافله و چې هغه په پلان کې ځای کې را روانه ده خو یو خبره درته بل وکم هغه ورته یسو وی خبره ده کنه چې داغي په خوا باندې زما بوراک تیریدو نو پای کې یو وخت د دې بوراک نه اوتریدو نو چې اوتریدو هغه وخت ډیر ناصافي ټوپ کوند هغه ټوپ سره راتاو شو داغي وخت په ماته شو وی ښا وی
وي دا غي پلان کې پکې جواب کې وب پرتی وي دا غي نه مې وبم سکري دي دا ورته وی صحیح ده. اوس دې انتظار کوي چې دا دروغ وي که صحیح وي. دا خو دې ځان نه لګیا دی کنه. نبی رسول الله سلام فرمایي د شورو شپې له قافله را رسي. اوس د شورو شپه رااله را نږدې کېدونکې ده او قافله نه ښکاري. نبی رسول الله پریشانه شو سخت خفه شو چې ما خو ورې شورو شپې له قافله را رسي شپه خو رااله او قافله ښکاري چېرته نه. الله تبارک وتعالی نور ودرم نور په خپل ځای څه کو خو د ټول قدرت د الله دی که نه. نور په خپل ځای ودرو شپه یې لږه نه راوستله. په دې کې خلک څه ګوري چې غنمرنګ یې اوښ را روان دی د قافلې نه مخکې او 2 بوجۍ پې پرتې دي د پاسه او قافله مکې ته رادننه شوه. چې رادننه شوه نبي علیه صلات وسلام خلکو ته وګوره وی وګورئ ویلې مې درته وکړه چې غنمرنګ یې اوښ پهتې مخکې او 2 بوجۍ به پې پرتې قافله هغه د راورسېده. یوه خبره خو رښتینې شوه. بله قافله چې راله د هغې نه یې تپوس وکړو ویې لکه ستاسو رښتیا اوښ څه مسله راغلې وه او هېڅ مسله نه وه راغلې خو دا اوښ په یو ځای کې ناڅاپي وترېده او چې ټوپ یې کو راتاو شو خپه یې ماته شوه. ویې ښه هغې بلې قافلې ته ستاسو سره څه واقع راغلې وه مړه هېڅ واقع نه راغلې خو اوښ رانه ورک شوی په پلانکې ځای کې هغې ډېر ستړي کړي وو. بیا خو وموند هغه وکړو خبرې خو ټولې رښتیا شوې. ابوجهل چغه کړه ویره لوی جادوګر دی ښه د مخکې نه خبرې ورته معلومېږي لوی جادوګر دی د مخکې نه ورته خبرې معلومېږي. نعوذ بالله من ذلک ټولو چغې کړه لکه غټ جادوګر دی. ګوره په تقدیر کې چې د چا ایمان نه وي که نه نه هغه باندې دا خبرې بیا نه لګي دا خبرې پې نه لګي. او د چا په تقدیر کې چې ایمان یې الله تبارک وتعالی هغې چې د نبي علیه السلام مخ مبارک ته کتلي هغې ایمان راوړی. به هر حال دا د معراج واقعه وه او زما نه اوږدې غزه بیا لږ لږ حصه پاتې کېږي. دا ټایم ځکه راناوخته شو چې مې په دې جمعه باندې خلاصه کړم ځکه ما ته لوی سیرت پروت دی لوی سیرت پې راته زه به امید درم دا دی چې انشاءالله ټولې بیان کړم. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.